پکتیکا کې یو مظلومه میرمن له وکلن کورني بند څخه وژغورل شوه. د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د قومي مخور او ځایي مسولینو په همکارۍ د یاد ولایت د زیړوک ولسوالۍ په اورزانه کلي کې هغه میرمن چې وکاله وړاندې خاوند شهید شوی و او د خپل خسر له لوري د بېځایه غیرتونو او ناوړه دودونو له امله وکاله په کورني بند کې ساتل شوې وه وژغورله. د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس مولوي نعمت الله مخلص د یاد خبر پخلی کوي او وایي چې یاده میرمن د انساني کرامت خلاف او د خپلو ټولو شرعي او اساسي حقونو څخه بې برخې په یوه نامناسبه خونه کې په بد حال کې ساتل کېده. د هغه په وینا د ورته کړنو مخنیوي تژمن دی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د میرمنو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي. د پکتیکا ولایت زیړوک ولسوالۍ د اورزانه په کلي کې د یو شهید میرمن چې وکاله ظلم او د حبس نه وروسته نن الحمدلله آزاده شوله. د خسر له طرف نه د میرمنې سره ډېر زیات ظلم کېدی، په کوټه کې ساتل کېدله، په یو بنده کوټه کې. او په ټول ولایت کې انشاءالله هېچا ته اجازه دې نه ورکوو چې د میرمنو سره ظلم وکړي. او دا د موږ دیني وجیبه ده انشاءالله چې په هر ځای کې موږ ته اطلاع میلاو شي کوم میرمنې سره ظلم کېږي له ظلم نه به یې خلاصوو. بلخوا یو تندیني عالم ډاکټر نور الله کوثر د محتسبینو یاده کړنه ستایي او له مسؤلینو غواړي چې د ورته کسانو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. کما واقع چې په پکتیکا ولایت کې سوي دا او په ډیر ظالمانه توګي سره داسې یو ښځه اووه کاله په بند کې ساتل سوې ده او دا د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ادارې محترم مسؤلین چې کله دا دې پیښې نه خبرېږي او دا پیښه مخنیوي کوي او هغه له یوې خوا نه خو دا د ستایلو وړ ده او الله دې دوی ته اجر ورکړي او دا د دوی مسؤلیت دیني او ایماني مسؤلیت ده. سزا ورکړل شي، تعزیري سزا هغه کسانو ته چې په ناحقه سره او په خلاف د شریعت بندونه په شخصي بندیخانې جوړوي. دا په داسې حال کې دا چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورته لسګونه پیښو مخنیوی ترسره کړی دی.